السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو حسن شاهد. یو ځل بیا د پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. خو ګوملګرو تاسو په فیسبوک کې یا په ټیک ټاک کې دا شان ډیر زیات تصویران لیدلې وي چې ملګرو خپل تصویران جوړ کړي وي همدغه شان مطلب داغه چې کومي کپړې وي یا کوم باډي وي ناغي دغه شان جوړ کړي وي ډیر زیات د کمال او ډیر زیات حیران کوونکې ښکاري کړه تاسو په بل یو اپلیکیشن باندې جوړوي مطلب په یو اېډېټنګ اپلیکیشن باندې نو دا ډیر زیات په ګرانه باندې جوړیږي او دې جوړول ډیر زیات مشکل دي. خو په نن ویډیو کې ما تاسو لپاره داسې د کمال اپلیکیشن راوړی چې پاکي بالکل په یو کلیک سره تاسو دا کسونه جوړولای شئ ډیر زیات په زبردست طریقه سره. نو دا به تاسو څنګه جوړوئ دغه ټوله طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته ښایم. خو د دې نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل په شوټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. دا به تاسو څنګه جوړوئ د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. دغه اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې چې کوم ملګري ویډیو ګوري تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک میلاوي شي. ډسکرپشن به تاسو څنګه اوپن کوئ سمپل زموږ د ویډیو نه چې کوم لاندې کوم دا ټایټل دی دا کوم لیکل دی په لیکلو باندې کلیک کړئ تاسو ته یو ډسکرپشن اوپن شي. په هغه ډسکرپشن کې ورته ما لیکلي اپلیکیشن لینک هم په دغه باندې کلیک واخلئ نو دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي او کوم ملګري فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري تاسو ته د ویډیو د پاسه یا په کمنټ کې لینک میلاوي شي. سمپل هم دغه لینک نه تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کولای شئ. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو تاسو انسټال کو بیا به څه وکئ دا به دغه رقم اوپن کړئ. کله چې تاسو اوپن کړئ تاسو په دې کې د خپل ګیلري نه تصویر سلیکټ کوئ کوم تصویر چې هم تاسو دغه رقم جوړول غواړئ او ډېر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو په دې کې دا رقم عکسونه جوړولی شئ. بیا به تاسو کوئ دلته تاسو یو آپشن درکړي سټارټ تاسو به څه وکړئ په سټارټ باندې په کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په سټارټ باندې کلیک واخیستلو نو تاسو را دلته ګیلري شو شي تاسو ته ښکاري ګیلري تاسو ته شو کړه. تاسو به سمپل په دې ګیلري باندې کلیک کوئ خپل هغه تصویر به سلیکټ کړئ کوم چې تاسو دغه شان جوړول غواړئ نو زه به خپل یو تصویر سلیکټ کړم. کله چې هم تاسو تصویر سلیکټ کړئ نو دلته تاسو له آپشن درکړي چې تاسو څومره دا تصویر کراپ کول غواړئ نو تاسو به سمپل خپل دواړو ګوت په مدد سره چې څومره هم تاسو کراپ کول غواړئ هغه دونه خپل تصویر کراپ کړئ. بیا به څه وکړئ بار به په ټیک باندې نشان باندې کلیک واخلئ. کله چې هم تاسو په ټیک باندې نشان باندې کلیک کړئ نو بیا به تاسو دلته تاسو تصویر چې کوم دی هغه به تاسو له شو شي او بالکل هماغه شان ایفیکټس چې کوم تاسو په تصویر باندې به شي وي لکه څنګه چې ما تاسو ته هلته وښودل. خو دا دومره یونیک نه راځي بل تاسو دلته لاندې یو آپشن درکړی ایفیکټ. کله چې تاسو به د ایفیکټ باندې کلیک کړئ نو دلته تاسو له دلته دغه رقم تصویران درکړي تاسو چې کله دلته یو تصویر سلیکټ کړئ نو دا بالکل هماغه شان راځي لکه څنګه چې تاسو ته هلته شو تاسو ته ښکاري بالکل ډېر زیات په زبردست طریقه باندې تاسو کولی شئ چې په دې کې هر قسم ایډیټنګ چې کوم دی هغه تاسو وکړئ په خپل تصویر باندې دغه رقم تاسو ته ښکاري. په دې کې تاسو له نور هم ډېر زیات تصویران درکړي نور هم په دې اپلیکیشن کې دننه دغه شان مختلف آپشن دي مختلف ایډیټنګ والا ایفیکټس دي تاسو ډېر زیات په اسانه طریقه باندې کولی شئ چې خپل تصویر هم دغه رقم ډېر زیات حیران کوونکی ایډیټ کړئ. تاسو ته ښکاري دغه رقم ډېر زیات حیران کوونکی تاسو به دې کې ایډیټ کولی شئ. بل تاسو له لاندې کلر آپشن چې کوم دی هم درکړی که تاسو دا سپین کلر چې کوم دی دا بدلول غواړئ مطلب تاسو بل کلر کول غواړئ تاسو ته ښکاري چې دغه رقم ډېر زیات په زبردست طریقه باندې تاسو خپل تصویر چې کوم دی په دې کې جوړولی شئ. بل تاسو له ګلیر دلته یو آپشن درکړی کله چې هم تاسو په دې باندې کلیک واخیستلو نو دلته تاسو له ډېر زیات زبردست لایټونه درکړي تاسو دا لایټونه چې کوم دی په خپل تصویر کې لګولی شئ چې دې سره به تاسو تصویر ډېر زیات زبردست ښکاري. تاسو ته ښکاري دا شان ډېر زیات لایټونه دې سره به تاسو عکس چې کوم دی ډېر زیات زبردست ښکاري. که تاسو خپل تصویر فلټر کول غواړئ هغه آپشن تاسو له هم درکړی. که تاسو په خپل تصویر باندې لیکل کول غواړئ نو ټیکسټ آپشن چې کوم دی تاسو له هم درکړی. تاسو دلته ډېر زیات په زبردست طریقه باندې دلته لیکل چې کوم دی مطلب زه دلته ولیکم حسن نو دا به زه سمپل کولی شم چې په خپل تصویر باندې دغه رقم زبردست لیکل وکړم. تاسو په خپلو عکسونو باندې لیکل کول غواړئ نو هغه تاسو دلته هم ډېر زیات په زبردست طریقه باندې کولی شئ. ورسره که تاسو سټیکر لګول غواړئ په خپل تصویر باندې مطلب دیلونه یا دغه شان نور ایموجي مختلف کارټونان نو هغه آپشن تاسو دلته هم درکړی. که تاسو تصویر الټه وي نو تاسو روټیټ کولی هم شئ سمپل په روټیټ باندې کلیک اخلئ څنګه چې هم تاسو تصویر صحیح راځي نو هغه شان سمپل تاسو سیو کولی شئ ډېر زیات په اسانه طریقه باندې. تاسو له فلپ آپشن چې کوم دی دلته هم درکړی مطلب که تاسو دې سایډ ته مخ وي نو تاسو سمپل په خپل تصویر کې مخ چې کوم دی دې سایډ ته کولی شئ. تاسو ته ښکاري که تاسو کله هم په فلپ باندې کلیک اخلئ نو تاسو تصویر به یو سایډ بل سایډ ته اوړي. کله چې هم تاسو په دې کې خپل تصویر ایډیټ کو زبردست تاسو غواړئ چې دغه زه سیو کړم نو تاسو لپاره دغه میموري کارت غوندې کې آپشن درکړی دغه میموري کارت په شان تصویر په دغه باندې به کلیک واخلئ دلته تاسو درکړي هاو واز یور ایکسپیرینس وذ اس نو میبي لیټر او ورسره تاسو تصویر چې کوم دی دا به اټومیټیکلی دلته په ګیلري کې سیو شي. که تاسو په واتساپ باندې خپل ملګرو سره شیر کول غواړئ آپشن هم درکړی. ورسره که تاسو په فیسبوک ته اپلوډ کول غواړئ یا په فیسبوک شیر کول غواړئ آپشن دلته هم درکړی او ورسره دلته مور آپشن چې کوم دی هم درکړی دی نه نور څومره چې زموږ سره پلیټ فارمز دي هغه ټول تاسو ته شو کیږي. خو ګمرګو امید لرم چې تاسو په ویډیو خوښ شوي دا ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ. موږ به خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.